قیام اللیل د شپې الله ته ودرېدل دا بهترین شپې دي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی مو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری حدیث نقل کړي چا چې د رمضان قیام کو د ایمان په بنیاد باندې ایمان په باعث ته واحتسابا د ثواب د طلب د پاره بل مقصد نه دی شو کول ځان نه دی بلکې د الله رضا او د الله د طرف نه ثوابونه د غیب د طلب د پاره دی لګیاله دا قیام اللیل کوي غفر له ما تقدم من ذنبه الله به مخکري ګناونه معاف کی. زمونږ نه په ټول کال کې څومره ګناونه شوي دي راځي چې په قیام اللیل باندې دغه ګناونه ځان له معاف کو. قیام اللیل معمولی مسله نه ده دا عظیم مسله ده. مخکې سلف علما چې راغیبا د قیام اللیل د وجنه خپل اخرت چې کم دی هغه به خسته کاوه قیام اللیل باندې به خسته کاوه. کوششم داغی داو دای په ذهن کې پرتم داوا چې د شپې الله ته ورېدل په دې باندې اخرت خسته کی. دا د مناجات ټیم دی دا د جرګې ټیم دی دا د الله سره د خبرو ټیم دی چې بدا ټیم کې په مانځ باندې سړی ولاړ وي. اذا صلى احدكم فانما يناجي ربه. کله چې تاسو کې او تن منځ کوي د پزان پوي نه دی د خپل رب سره جرګه کوي د رب سره خبرې کوي د نوې اهدنا الصراط المستقيم مخکې نوې الحمدلله رب العالمین جواب د الله تر طرف نه ملاويږي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وي الرحمن الرحیم ويثنى علي عبدي زما بنده په ما باندې ثنا ویلا مالک یوم الدین چې وای مجدني عبدي زما بنده زما لی بیان کله ایاک نعبد و ایاک نستعین دا الفاظ شکل منسکون کې وای الله سوي هذا بیني و بین عبدي دا زما د بنده منس کې راز دی او چې کله اهدنا الصراط المستقیم تر اخیره پورې هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا خو زما د بنده لپاره چې بنده څه غواړي بول ورکوم دې ته جرګه ویل کیږي. دا الفاظ وې جواب در رب کائنات کی طرف نه ملاويږي ته بسان پويږي نو. لہذا په اخرت چې کله خکول غواړي د شپې الله ته ودرېږي. دیو جناب حبیب ابن محمد رحمت الله تعالی علی دا بچی کله وی شپشوا او د شپې په دی اخیره حصہ کې خپل بیبي وته ویل لا نیک بیبیم د انسان د پاره عظیم نعمت ته الدنیا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دنیا خو ټول سامان دی بهترین سامان پکې نیک خزر چې چا سره مدد کوي. نو دا حبیب ابن محمد دا خزب وې د شپې چر پاسه دا خپل خاوند ته ویل قم یا حبیب پاسا قد ذهب الليل شپلاړه وسفر الاخره طويل دا اخرت سفر ډیر وګد دی وزادنا قليل زمون خرچه مون سړی لګدا وقوافل الصالحين قد صارت بين ايدينا او د نیکانو قافلې مخکې تللی دي ونحن قد بقینا من سره پاتیو خلق تله دې ځان مخکې رسولې دي من پاتیو را پاسا لږ ځان سره څه خرچه مرچه تیارول غواړي. زمانو د آخرت لپاره تیارې چې کوي نو د شپې پاتېږي قیام اللیل کوي د شپې او چې قیام اللیل د شپې کوي نو پای کې خاص کر بیا د تهجد او دغه اهتمام هم کوي لیکن تراویح کوم دغه اهتمام هم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ایو پیرو فرمایل صحابه کرام متا ترغیب ورکاو د قیام اللیل چې د امام سره تراویح کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله چا چې د امام سره قیام اللیل کو تراویح سره وکړي تر دې چې امام فارغ شي د لپاره د ټول شپې تهجد لیکل کېدلی شي د ټول شپې د قیام ثواب ته لپاره لیکل کېدلی شي. دا معمولی خبر مشمارای نه په غپ اړوي او دا رګه د تراونه مسخره هم جوړوي چې تراونه تاسو مسخره جوړی کوي د کډیر الکان چې کله مسجد تراشي حیران بشي وته ته التب خلق ولاړی درب سمناجات شروع ده خدای بدبخت به بار ولاړی دی به خلکو سره خبره اترې چته فیسبوک کوي چته جرګي کوي دا زمنګ د نوجوان نسل غټه بدبختی ده. التب قرت امام شوروي قرت په بجار باندې کی الکان ببار ولاړی ځله به جرګي کوي دا بدبختی ده. او چې زه خپل قران په خپل قدر نکوم
زبد یهودی او د انګریز او د هندونه سګیلا وکم چې دا زما د قران بی عزتی کوي هغه په یو طرز بی عزتی کوي او دا نسل په بل طرز باندې بی عزتی کوي خو موږ تر بل بی عزتی ښکار کی د خپل بی عزتی موږ ته اندازه نه لګي قرآن دا نه ویلي وای دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ته څنګه چې کله قرات کېدل شي بات شور جوړ کړي تر قرآن بی عزتی نه کې لہذا قیام الليل دغه اهتمام هغه زیات کوي